الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زکاة العروض، د سامانونو زکات. ما سوى الذهب، ما سوا د سرو زر، والفضة او د سپین زر نه، والحیوان او د چارپایو نه، فهو عرض، اغا سامان دی، و جمعه عروض، او جمع یې چې دی عروض دی. وی کم اشیا چې د سرو د سپین زرو او د څاروو نه علاوه دي، هغې ته سامان ویلی کی. هغه حیوانات چې په هغې باندې یعنی مطلب زکات واجبي. تجب الزکات، واجبیږي زکات، فی العروض، په سامانونو د تجارت کی، بشروط الاتیتی، په شرطونو راتلونکي کی. یعنی په سامانونو کې د راتلونکي شرطونه په وجود کې زکات چې دی دا واجبیږي. اول نمبر ان تکون عند مالک العروض، دا چې وی با مالک دا سامان چې دی نیت للتجارت فیها، نیت د تجارت پدې کې. اول وی دا چې ان تکون عند مالک العروض نیت للتجارت فیها، اول دا چې د سامان مالک به په سامان کې د تجارت کولو نیت کړی وي، یو شرط. دویم شرط ان تبلغ قیمت عروض التجاره، دا چې رسیږي قیمت د عروض التجارت، سامانونو د تجارت، نصاب النصاب ته، من الذهب، د سرو، او الفضة، سپین زر ته. نو دویم شرط دا شو چې د دې کم سامان دی د تجارت دا نصاب ته رسیږي د سپین یا د سرو زرونه. التاجر المسلم، تاجر مسلمان، یحسب، حساب بلګی، کل ما د هر هغه شي، یملکه چې دی مالک وي، من سلع التجارت، د مبیعی د تجارت، یعنی سلع هغه اشیا چې دی خرڅی چې د هغې مالک وي، عند تمام السنة الجاریة، د کال پوره کېدو په وخت کې. فإن بلغت، که ورسېدو، قیمتها، قیمت د حسب، په اندازه، په اندازه چې دی سعر السوق، یعنی نرخ د بازار، نصاب النصاب ته. یعنی دا کال پې تیر شوی و، دغه دا کم دا شیز چې دی دا خرڅی مبیعه، نو بازار کې دغه نرخ یې واچولو، نو دا نصاب ته ورسېدو، نو ادا زکاتها، نو دغه به د دې به زکات ادا کوي. بأن یخرج ربع عشرها، نو دا به ورکوي، ربع د عشر به ورکوي. وإن لم تبلغ، او که ونه رسید، قیمت السلع، یعنی قیمت د مبیعو دا ونه رسید نصاب ته، من الذهب، یا د سرو، او الفضة، یا د سپین، نو فلا زکات فیها، نو په دې باندې زکات نشته. دا وی مسلمان تاجر چې هغه مالک وي د مبیعو، یعنی تجارت سکی یا شیز خرڅی، نو کال پې پوره شو، نو دا به د هغه شیز د هغې نرخ به معلوم کی په بازار کې چې څومره و، د هغې موافق به دا هغې زکات به ادا کی. او که ونه رسېدو د دې مبیعو نصاب ته، یا د سرو زرو د سپین زرو نه، نو په دې کس باندې چې دی زکات نشته، تاجر باندې. تقویم السلع التجاره تجاریة یکون على اساس العملة الجاریة فی بلد التاجر، یعنی قیمت لګول د مبیعو، تقویم السلع، او قیمت لګول د مبیعو التجاریة،
د تجارت یکونو کیږي علی اساس العملتی په بنیاد د نقدی باندې الجاریتی چې جاری وي فی بلد التاجر د تاجر په ښار کې. دلته فرمایي چې د تجارتي سامان قیمت لګول دي. تقویم السلع تجاریتی یعنی د تجارتي سامان قیمت لګول دي د تاجر په ښار کې، یعنی کم قیمت، یعنی رایج چې کم وي نو دا لګول دي. یعنی چې کم قیمت د تاجر چې په کم ځای کې وي نو دغه ښار به دغه قیمت راواخلي، نو دغه قیمت موافق به چې په دې باندې زکات راتله نو دا به بیا زکات ورکوي. ولا يدخل نه داخلیږي فی ذلک په دې کې قیمت الاساس قیمت د سامان والاجهزة الموجودة او هغه سامانونه چې موجود وي فی الدکان په دکان کې اللازمة للتجاره چې لازم وي تجارت دپاره. یعنی په دې قیمت لګولو کې به په دکان کې موجود سامان، یعنی مطلب فرنیچر کم چې د تجارت دپاره ضروري وي دا به پکې شامل نه وي. یعنی مثلا یو کس ته دکان کې فریج مریج ایښی دی، هغې کې ځان ته اوبه یخوي، نو دا به پکې نه وي، یا پکې لګولی دی، اے سی لګولی دی، نه په دې باندې دغه به نه شمارل کېږي، دا په دې کې داخل نه وي. ها که یو کس د اے سی لګولی دی خو د اے سی دکان دی بیا خو هغه بل حساب دی که نه، دا نور اے سیګانې چې دي نو دې نه به وباسي همدغه رنګې فریج. نو دلته نه فرمایي چې داخل نه دی په دې کې قیمت د سامانونو او هغه سامانونه چې موجود وي په دکان کې او دا لازم وي د تجارت دپاره اللازمة للتجارت. وی په دې قیمت لګولو کې چې په دکان کې موجود سامان چې تجارت دپاره ضروري وي دا شامل نه وي. اذا کان یملکو ارضا هر کله چې مالک وي د ځمکې همدغه رنګې او عقارا همدغه رنګې د جایداد وغیره او حیوانا یا د حیواناتو ثم نوا بیا نیت کو فیه التجاره په هغې کې د تجارت نو بدات شروع کیږي سنة الزکات هغه کال د زکات من الوقت الذي د هغې وخت نه یبدأ فیه التجارت فعلا چې دی شروع کړي وي په هغه کې تجارت فعلا، یعنی کال به د دې هغه وخت نه شروع کیږي. یعنی یو کس ته هغه د ځمکې مالک شو یا د جایداد یا د حیواناتو، بیا نیت د تجارت یې وکړو، نو همدغه وخت چې دی کله نیت د تجارت وکړو نو دغه وخت نه چې دی دا کال چې دی دا شروع کیږي. چې کال پې تیریږي نو په دې باندې به د دې زکات لازم وي.